خب متین عزیز، بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع دستیم امروز respiratory سیستم یا سیستم تنفسی است. ما میفهمیم وقتی که ما تنفس میکنیم، هوا رو میگیریم از بیرون اتمسفر وارد بدن میکنیم. اونجا که از داخل بدن ما در قسمت ششال قسمت الویلای ما که از کاربن دی اکساید و تبادل اکسیژن و کاربن دی اکساید چی میشه صورت میگیره. یعنی زمانی که هوا وارد بدن میشه و ممکن است سرد، خشک یا دارای گرد و خاک باشه، اما تا وقتی که این هوا برای ها میرسد گرم میشود، مطابق حرارت بدن محدود میشود و از گرد و خاک و ذرات پاک می شود. خب خود می وظیفه‌اش است، یعنی انتقال اکسیژن از ریه به حجرات و انتقال کربن دی اکساید از حجرات به ریه ها می باشد. یعنی امی از حجرات ما که از کربن دی اکساید گرفته به خود ریه های ما میاد و از ریه های ما که از کربن دی اکساید خارج می شود از طریق خود امی و اکسیژن چه میشه دوباره به خون میره و از خون به حجرات میاد. در می تبادل گازات بین ریه و خون و حجرات گاز به دو مرحله تقسیم میشه. یک خود اکسترنال رسپیراتوری که یعنی تبادل گازات که از بین خون و ریه می باشد. یعنی وقتی که ما اکسیژن میگیریم از رای بینی و شازن می به ریه های ما و در قسمت الویولی های ما که است کربن دی اکسیژن میته و کربن دی اکساید میگیره از طریق خون. چی میشه؟ اکسیژن گرفته میشه و به خود اعضای حجرات بدن ما چی میکنه؟ منتقل میکنه. وقتی که می تبادل گازات بین خون و حجرات بدن صورت میگیره باز چی میگیم؟ internal respiration یا خود می تنفس داخلی میگیم. ما میفهمیم خود می سیستم تنفسی ما که از چند عضو مهم تشکیل شده است که خودش از بینی مشروع میشه و از بینی مشروع میشه. وقتی ما هوا رو میگیریم از طریق بینی، از بینی انتقال میکنه به نازوفارینکس، یعنی بلعوم ما، از بلعوم به حنجره نه یا شزن ما و همونطور به خود برانش های راست و چپ و همونطور باز برانش پرایمری که به سکندری هم تقسیمات میشه تا که به کیسه های اولی یا الویول چی میشه میرسه. غني زكون كم ویل خپل زمون respiration assistance ده يعني یو ډیر مهم المسؤولين زموږ تنفسي سیستم چې دا یعنی کله چې موږ د اتموسفیر یعنی بیرون هوا غلو په ځله طریقه خپل بدن ته هوا یعنی پازینه خپل بلونه شازان ترخیات نه زموږ سوګو ته سوګو نه چې زموږ په سوګو کې سالویل په نامه وړي کې سوي هوایی موجود دي هغه کې کېږي کاربن دی اکساید او اکسیجن څخه کېږي تبادله شروع کېږي چې دا سیستم چې کوم ځای شروع کېږي په کوم ځای ختميږي پر یو مرور کوم. کله چې موږ هنده هوا غلو بیرون څخه د هوا سړی نسبت زموږ د وجود تودوخه ته د هوا وچي او دې کې خپل خاوري خاک د شانسي موجود وي. نو دا کله زموږ سوګو ته رسیږي هلته د هوا پاکيږي، ګرميږي او زموږ له بدن وجود سره سکیږي او شان کېږي. کله چې انده تبادله د غازاتو صورت نسی نو دا په دوه بخشو، یو خدای چې کله د خپل انده حجرات نسل او وینې ماسکي چې کوم یعنی زموږ وینې چې خپل زموږ حجرات یا سلز یا ټیشو څخه کله انده کاربن دی اکساید راټولوي راوړي سوګو قسمت ته ودل چې دا بیا د پاز لارې چې موږ کوم هوا غسي دا ودل چې کوم تبادله صورت کېږي نو انده تبادله په دوه ډول تقسیمو. یو اکسترنل رسپیریشن د چې خپل خارجي تنفس ورته وایو چې د غازاتو تبادله زده خپل د سوګو او د وینې په منځ کې، او کله چې خپل دغه د غازاتو تبادله زده وینو او د حجرات د سل په منځ کې نو د تسلیم انټرنل رسپیریټری وایي. نو دلته تاسو په څنګه تصویر کې پوری زموږ خپل تنفسي سیستم چې له سو مهمو اعضاء څخه چې جوړ شوی ده چې کله یعنی موږ سه هوا هغلو او بیرته چې خارجو په دې کې کوم اعضاء شامل دي؟ یو زموږ پازه ده، بل بلون ده، بل حنجره ده، بل خپل ترقیه شازن چوته وایو، بیا برانش ده او همدا شان دي خپل الویول ته ساحه ته کېږي انتقالي. نو تاسو د قسمت کې ګوري دلته زموږ پوز نه حواس شو راغله. دې قسمت کې ګوري چې د فارنکس یا نازو فارنکس درازي اماسي د ورو فارنکس او لارنګو فارنکس څخه انتقالي دي چې دا حصہ چې تاسو ګوري دا زموږ لارنکس ده. لارنکس زموږ څخه درازي تاخیا شدن نه ګوري چې په ټیفول ایسي کې چې دا فقرات ورته براق تخلص دي پرسته او چپا حصو څخه کې تقسیمېږي چې بیا هندغه حول طرف ته تقسیمېږي د تمام خپل پرایمري وي، یعنی پرایمري لیبیو پرامسه کو یادو یا مین برانش په نامه یادو. بیا دا چې ګوري بیا په دوه بخښونو تقسیم شوی دی حصے کې. نو پوهیږم چې نن زما قلم والی کار نه کوي. خیر نو دغه تبادله دلته څه کېږي صورت نیسي. نو موږ بیا ویلې خب مثلا زي شما در قسمت دیدیم که از راه بینی ما که در قسمت میشین هوا داخل شد اینجا از فارنکس یا نازو فارنکس که فارنکس یا بالون ما خواندیم که بسیار تقسیم شده بود که اینجا برنگ های مختلف برتن نشان داشت که نازو فارنکس، اورو فارنکس، لارنکس و فارنکس انتقال میکنه باز با لارنکس، از لارنکس یا حنجره میره به ترقیه یا شزن. باز میبینیم که بلوک های راست و چپ چی میشه تقسیم میشه که به نام مین برانش یا پرایمری برانش میکنیم یاد میکنیم. باز پرایمری و سکندری دو تا دیگه تقسیم میشه. باز سکندری به ترشری و ترشری کلاس به ترمینال برانش و در آخرش که می باشه خود ادویل می باشه تقسیم میشه. در قسمت شما میبینیم ما در قسمت خواندیم که خود یعنی بینی ما
اولین حسی که خواندیم بینی بود که هوا از طریق میگیریم. می بینی ما که از وظیفه از چی می باشه؟ همی گرم کردن هوا می باشه، مرطوب کردن هوا می باشه و تصفیه کردن هوا می باشد. همی هوا را از گرد و غبار و میکروب ها چی میکنه؟ در خود داخل بینی اگه شما دیده باشین موی ها می باشد و توسط از چی میکنه؟ تصفیه میکنه، یعنی گرد و خاک و غبار نمیمونه که بره و توسط خود همی مخاط بینی که است امور را مرطوب میسازد. و قسمت بعدی ما که از درباره خود فرنکس است که در این قسمت شما میبینید که نازو فرنکس رو که به سه بخش تقسیم کرده بودیم که یکی نازو فرنکس است، اورو فرنکس و لارینگو فرنکس میباشد که فرنکس که از خودش یعنی راه مشترک برای چی میباشه؟ عبور هوا و غذا است که هم در تنفس یعنی هوا را از بینی به حنجره هدایت میکنه و هم در غذا که از راه دهن که شما مواد غذایی میگیرین از این طریق چی میکنه؟ انتقال میکنه. یعنی هر دو عین راست که هم به بینی هم به دهن چی داره؟ مسیر دارد. بعد از او قسمت پایینی که میبینید به نام لارینکس یا حنجره است که این میبینید که زیر بالون چیز قرار دارد و در یکی از خود امیترهای صوتی موجود می باشد و یکی از خودش امیترهای صوتی و حنجره که مسئول تولید صدا می باشد که امی رای عبور هوا است از که حنجره به کجا انتقال میکنه؟ از بالون هوا را میگیره به حنجره، از طریق حنجره به خودش از چی میشه؟ انتقال میکند. و این قسمت که شما میبینید اپیگلوتس می باشد که از ورود مواد غذایی و خودش از چی میکنه؟ جلوگیری میکنه. باز قسمت پایین شما میبینید که به شکل این حروف سی که خط خط میبینید این به نام چی؟ شزن یا تراخیه یا نای یاد میکنیم که یکی از هوا را از حنجره گرفته و به ریه ها چی میکنه؟ میرساند که در اینجا که شما میبینید میشزن خودش که توسط غضروف ها چی شده؟ محافظت میشه که بعد ما پسان اینا میخونیم. بازی شزن که در فقره تی 4 یا تراسیک فور کیس به دو برانش راست و چپ چی میشه؟ تقسیم میشه که امی برانش ها را کیس باز به دو بازی برانش پرایمری و سکندری هم تو چی میشه؟ تقسیمات میگیره تا تبادله اکسیژن و تبادله گازات صورت بگیرد. اگر نیز نکن کومش دلته زمون په پازه کې تاسو ګورئ چې ویختي او دا ویخته د څه سبب کیږي؟ د دې سبب کیږي ترڅو چې اندغه زمون هوا له خاورو ګرد څخه څو کې تصفیه کی او زمون په پازه کې خپل مخاط د چې هغه مخاط د زمون د هوا څخه مرتبوي او بس مونږ ویلې بالون مونږ پیګو چې خپل له دریو حصو څخه جوړ شوی د نزو فرنکس، اورو فرنکس او لارینګو فرنکس په نام یادو چې دا هم د مړی او هم د هوا یعنی مشترک لار د چوي حصے څخه کیږي تیریږي یا هدایت کیږي لکه چې د دې په پازه لار او د خلې لار دواړه له همدې صحیح څخه کیږي تیریږي د خپل د بلعوم لاندې حصہ چې دا هغه ته موږ سوایو حنجره یا لارنګ سوي چې په دې حنجره سره خپل بلعوم نه هوا اخلي او زموږ څګو ته یعنی تراخیات څخه هوا هدایتي په دې حنجره کې تاسو ګوري خپل د تارونه د صوتي تارونه وجود لري چې هم د خپل حنجره سره یعنی د مسؤل د تولید د هوا سره زموږ په وجود کې او هم چې نن داسې د خپل زموږ هوا تراخیات څخه هدایتوي او دغه قسمت کې چې د اپیګلوس موقعیت لري هم چې زموږ مړی نه پریږدي چې کله زموږ خپل لري کوم مړی اخلو چې زموږ څوک ته لارسي یعنی تراخیات لارسي د غینه سکه مخنیوي کوي. بیا د په قسمت کې تاسو ګورئ زموږ چې شاید تراخیا یا نه ده چې د کې انده حنجرې نه کوم هوا راځي دي ته او دینه سکیږي د داس خپل غضروف شان او غضروف وسله محافظت کیږي چې داس د پټي فور یا تراسیک فور کې په دوه برانشو باندې سکیږي تقسیمېږي. خب مسئولین عزیز تا این قسمت فهمیدیم که خود امی سیستم تنفسی ما از کجا شروع و به کجا ختم شد. در قسمت شما میبینید خود سیستم تنفسی ما که است به دو بخش اصلی تقسیم میکنیم. یکی که از خود امی اپر ریسپیراتوری ترک است که میبینید در قسمت یعنی اپر ریسپیراتوری ترک ما میباشد که شامل چی میشه؟ در قسمت چی رو میبینید شما؟ بینی رو میبینید و بالون میبینید و حنجره و همچنین از خود امی ساینس ها که در اینجا قرار داره. این شامل چی ما میشه؟ سیستم تنفسی علوی ما یا فوقانی. یعنی سیستم تنفسی که از دو بخش ساخته شده است. یک upper respiratory tract که شامل چی است؟ بینی، بلعوم، حنجره و ساینس هست و lower respiratory tract ما که است شما در قسمت میبینید شامل چی است؟ تراخیه یا شزن ما، نعی ما، برانش ها و برانشیول و الوین یعنی تمام ششای ما چی میشه؟ شامل lower respiratory tract میشه. میبینید در تصویر به شکل چارگونج پرتن جدا کرده که سیستم تنفسی ما شامل دو بخش شده که یک upper respiratory tract lower respiratory tract می باشد که اگر گفتیم که در upper چی شامل است شما میبینید که بینی، بلعوم، حنجره، ساینس ها شامل است و در lower چی شامل است؟ خود تراخیه، برانش، برانشیول، الویول و لنگز چی شامل می باشد. حال مثلا عزیز خودمی شما در قسمت بینی دیدیم که در کجا موقع داره و خود ایران فهمیدیم که می از طریق بینی ما هوا میگیریم اونجا تصفیه میشه، مرطوب میشه و انتقال میکنه. حال قسمت بینی که شما میبینید در خود بینی ما در کجا موقع داره
ما می‌بینیم که همین قسمت وسطی صورت که است در بالای دهن و زیر پیشانی ما که است چی قرار دارد؟ بینی ما قرار دارد که در داخل از او که است و سبته یا حجاب بینی میبازه یا نزل سبته یاد میکنیم که اوی بینی ما را بدون میراث و چاپ چی میشه تقسیم میکنه. و در قسمت شما در قسمت میبینید داخل که است اینی این قسمت خود این استخوانی که در وسط میبینید این را به نام ورمل یاد میکنیم و اینجا یک پرده میباشد که او پرده از غضروف ساخته شده و بینی ما را بدون میراث و چاپ چی میکنه تقسیم میکنه. از غضروف هیالینی چی شده ساخته شده است و بخش خلفیش که از استخوان ساخته شده است و خود می سقف بینی ما رو میبینیم که استخوان ایتویت است، استخوان جمجمه یا فرانتال ماست و استخوان اسفینویت و نزلبون ماست. در این قسمت میبینیم این نزلبون است. در قسمت این استخوان که میبینیم اینجا مارک کردیم کار نمیته که براتون نشان کنم یکی از فرانتال بون ماست و در این قسمت خود ایتمویت بون و همچنین اسفینویت ما چی میگیره سهم میگیره و در خود امی جاف بینی ما که است به وسیله دهن میبینید این بینی ما شد این قسمت جاف دهن ماست که توسط جاف دهن که است ساخته شده است. در قدامش که است کام ساخت یا حق پالیت است و این استخوان که میبینید در چهار اطراف بینی همین استخوان به نام مگزیلا یاد میکنیم و در خلفش که است اساس پلیت چی است موجود میباشد. گفتیم خود همی بینی وظیفه چی دارد؟ گفتیم که هوا را گرم میکند، خود مرطوب کردن هوا، تصفیه کردن هوا و این سبب چی انجام میده؟ بینی انجام میده. ګرانې زده کوونکو موږ دلته وویلې چې خپله زموږ تنفسي سیستم له دوه اصلي برخو څخه جوړ شوی ده، یو اپر ریسپیریټري ټریک ده او یو لوور ریسپیریټري ټریک ده. چې اپر ریسپیریټري ټریک تاسو ګورئ هغه کې څه شامل دي؟ زموږ پزه ده، زموږ بلوم یا فارنکس ده، زموږ لارنکس یا حنجره ده او همچنان زموږ ساینسونه دي. یعنې موږ کله چې امراض په سیستم تنفسي کې لولو ګورو چې په کوم قسمت کې ده دا موږ مطابق موږ څه کوو نومونه ورته یعنې مرضونه پوهېږو چې یا اپر ریسپیریټري سیستم مشکل ده که لوور ریسپیریټري سیستم کې ده. په لوور ریسپیریټري ټریک یا سیستم کې چې ده زموږ څه شی شامل دي؟ زموږ تراخیا یا شازن چې ورته وایو چې هغه په دوه حصو راستو چپه برانش بیا ماسې هغه خپل بخشونه لري برانشیرو الویول څه کېږي تقسیمېږي. نو اوس راځو د خپله د پزې په باره کې وایو چې تاسو ګورئ زموږ پزه څه ده خپله د وسطي خط که چې وګورئ قرار لري د موږ د خولې په سر او زموږ د خپله د تندي لاندې چې ده موقعیت لري. داسې د خپل په پزې په منځ کې تاسو ګورئ یو پرده وجود لري چې هغه ته موږ نزل سطح په نامه یادوو چې مخکینۍ حصه چې ده له غضروف څخه جوړه شوې ده او خلفي حصه چې ده خپله له هډوکي سره د ورمل په نام هډوکی ده د هغه څخه جوړ شوی ده. تاسو د خپله د پزې اناتومي چې دلته ګورئ په تصویر کې بر حصه چې ده هغه ته ګورئ د خپله فرانټل هډوکی ده او په دې سر کې چې ګورئ نزلبون ده او دې کې اټمویډ او سفینویډ هډوکی هم سهم لري او د ځمکه چې ده د ځمکه چې ګورئ ځمکې لاندې څه راځي؟ زموږ خوله راځي چې زموږ د خوله چې ګورئ څه نه جوړ شوی ده هارډ پلیټ او سافټ پلیټ نشته شوی ده جوړ شوی ده. همدغه چارګ چې د پزې ګورئ کوم هډوکی ده همدغه مګزیلا د هډوکی ده. که موږ وایو زموږ د پزې وظیفه یا دنده څه شی ده وموینو چې خپله زموږ د پزې وظیفه څه ده دم کول د هوا دي ځکه چې بیرون هوا تودوخه د جسم د دننه فرق کوي هغه سره یې برابروي. همدغه هوا څه کوي؟ مرطوب کوي فلټر کوي هوا او دا څه ده د خپله زموږ د پزې وظیفه یا دندې دي. نو دلته تاسو په دې تصویر کې ګورئ چې دغه نسواري رنګ چې ده یا دغه قسمت د بل تصویر کې ګورئ آبي رنګ چې ګورئ دا زموږ فرانټال بون ده یا د فرانټال هډوکی ده. څه ده تندي ته چې همدغسې په خوله وچلې لاس کېږي همدې ته فرانټال بون وایي چې زموږ د پزې په جوړښت کې همدا خپله فرانټال هډوکی څه ده ټول وي. دا بل نارنجي هډوکی چې د حصې کې تاسو ګورئ دا زموږ څه شی ده خپله نزل بون ده او په دې پزې کونج کې چې ګورئ دلته زموږ اټمویډ ده. دغه وسې منځ کې چې زموږ پزې ګورئ ورمل ده. دغه شین هډوکی چې ګورئ دا خپله زموږ مګزیلا هډوکی ده. نو دا هغه هډوکي دي چې زموږ د پزې په جوړښت کې څه کوي یعنی کمک کوي. شما متین از قسمتی که رنگ آبی را میبینین این استخوان فرانتال ماست و رنگ نارنجی را که در قسمت میبینین یکی از نزلبون ماست. داخل که کدام استخوان رو میبینین که در قدامش غضروف و خلفش که استخوان میباشه او را به نام استخوان ورمل و در داخل این قسمت که میبینید بینی به رنگ چی کم رنگ آبی که است یکی از استخوان ایتمویت ماست که در این قسمت چی داره در ساخت بینی ما همین رول دارد. در قسمت هم همو در قدامش گفتیم که کام سخت یا هارد پالیت است و در خود سقف دهن که است شما یعنی در قسمت چی میبینید که اناتومیش است. اینجا که فرانتال بون است میبینید یک قسمت فرانتال است یک قسمت نزل بون است و یک قسمت که از خود کارتلیج ساخته شده است. این استخوان بین رنگی گلابی را میبینید به نام استخوان ایتموید و استخوان نارنجی که است که به ساخت خود امی بینی مرول داره. این خط سبز کشته که از خود امی زمین جوف بینی ماست که از خود چی استخوان‌های هارد و ساق پلیت و مگزیلا و پلاتین شده ساخته شده است. کوم کو دغه چې تاسو ګورئ چې زمونږ د خپل اناتومي ده چې دلته تاسو ګورئ دا هډوکی
هډوکی څه ده دا زموږ خپل فرانټال هډوکی ده او خواته چې ده زموږ نزل هډوکی ده او دا نزل هډوکی او فرانټال هډوکی د مخ حصہ چې زموږ تاسو خپل په پازي لاس وهي غضروف ته هډوکی نه د پازي په نوک چې لاس وهي او بیا پازي په سر ته چې د ګوري دلته هډوکی ده یو خو نزل هډوکی نه جوړ د فرانټال هډوکی ده دا ګلابي شکل چې ګوري دا زموږ کوم هډوکی ده خپل ایکموید هډوکی ده چې دلته زموږ سکه رول لوي سفینوید زموږ د ایسه چې موږ ویلې د سکه رول لوي او زموږ د زمکه چې د غشین رنګ چې ورکړي د صاف پلیټ هارت پلیټ پلاټین هډوکی دي شان څخه څه شوی دي جوړ شوی ده دلته ګوري په دې ډیټیل سره تاسو د پازي اناتومي خبرې ده چې دلته د زیړ رنګ چې ګوري دا زموږ څه ده نزل بوند او دلته چې دا شین رنګ ګوري دا زموږ څه ده ایکموید هډوکی ده چې موږ ویلې ایکموید هډوکی زموږ ارګه رول لري دا بیرنګ چې د ورمر ده او د زموږ لاندې چې دا ګوري دا چې ګوري دا پلاټین هډوکی ده او دا زموږ مغزیلا هډوکی ده او دا هډوکی دا چې ګلابي رنګ چې ګوري دا زموږ چې ده غضروف یا کارتلیج ده دلته هم موږ تاسو ته هم په خپل رنگو او نمونه سره دلته درخیدلې دي خب مثلا چیزی قسمت می‌بینیم رنگ سبز زرد است این استخوان نزلبون است از نزلبون بالا فرانتال استخوان فرانتال ما سبز که می‌بینیم این استخوان که ماست و این رنگ بنفش که می‌بینیم این خود انیستا یا کارتلیج مقدمه میباشد و رنگ آبی را می‌بینیم که از ورمر استخوان ورمر ماست و استخوان پلاتینم می‌بینیم که برتانتی شده و رنگ نارنجی سرخ چپ که است این استخوان مگزیلا ماست همین قسمت یک محیط و این استخوان ما چی است موقعیت داره ګراني زده کوونکو موږ ویلي زموږ په پازه کې خپل دوه وجود لري یا دوه سلوکي دي یا opening into the nasal cavity دي دوه دانې یو anterior nasal دا او بل دا خپل posterior یعنی زموږ سدي په پازه کې یو anterior دا یو posterior د سلوکي دي چې anterior چې دغه قسمت تاسو هوا اخلي د دې طریقه د نکوي او posterior خلفي دغه د چې بیا چې ته بلون ته انتقاليږي هوا مثلا اسم ما خود امی منافذ به جا بینیس یا opening into the nasal cavity که از دو منافذ است یک منافذ قدامی است یا anterior nasal و دیگه که خود منافذ خلفی که posterior naris است که anterior naris ما که است همین که هوا را از بینی داخل میکنه این قسمت است و posterior که به موبل یا نزو و فارنکس که میره امور به نام خود منافذ خلفی میگیم. شیما جان هستین با ما؟ صدای ما را دارین؟ خب تشکر. حالا میایم درباره خود سینوس ها چیه صحبت میکنیم که امی ما اصل کس 4 تا سینوس داریم که شما در تصویر میبینید یکی که سینوس فکی یا مگزیلری سینوس می سینوس های ما که است با کدام نام که است در مو استخوان چی است موقعیت داره یعنی مگزیلری سینوس که است در خود استخوان مگزیلری ما قرار دارد و در تصویر شما میبینیم که بزرگترین سینوس بدن ما میباشد یعنی نظر به سی پیدایشان و خود سینوس های پیشانی یا فرانتال سینوس که در این پیشانی ما چی است موقعیت داره در خود استخوان فرانتال ماست و خود اتموید ساینس که یعنی مجموعه از حجرات کوچک هوایی است که در استخوان اتموید چی است قرار دارد و خود اسفینوید ساینس که در خود استخوان اسفینوید ما چی است موقعیت دارد در نیز که اون ویلی موږ سدو ساینس دارو یا مگزیلری ساینس ده یا فرانتال ساینس ده اتموید ساینس ده اسفینوید ساینس ده چې دا هر یو چې د خپل په نمونه چې یادېږي د مغه هډوکي کې هم سدي موقعیت لري چې موږ ویلي زموږ خپل اسفینوید ساینس ده د موږ په اسفینوید هډوکي کې ده اتموید ساینس زموږ په اتموید هډوکي کې ده او همداسې فرانتال ساینس چې زموږ د فرانتال هډوکي کې ده او مگزیلری ساینس زموږ د خپل د مگزیلری هډوکي کې یا څه ده موقعیت لري اوس موږ راځو خپل له حنجرې په هکله خبرې کوو چې خپل حنجره یا لارنکس ده څه شی ده موږ پیږو چې بعد بلعوم نه زموږ څه ده لارنکس ده او لارنکس کې چې خپل وګورو نو تقریبا د سی 3 ته سی 6 پورې زموږ څه شی ده خپل لارنکس یا حنجره موقعیت لري چې تاسو کله څه خزه یا سړی سره بلوغ ته رسیږي دا څه کېږي د سړیانو کې نظر د ښځو نه دا غټېږي او یو برمندګي پیدا کوي چې ادم په نامه یو هغه د غاړې مخ په څه کېږي را پیدا کېږي د دې سټرکچر څخه موږ وګورو دا ستل کارتلیج یا غضروف څخه څه شوی ده جوړ شوی ده چې اندغه د لیګامنټونو سدي یا غضروف په دوه ډوله ده تقسیم یو څه د خپل هایا لیمیټ یعنی
یا دې پس تاسو په تصویر کې ډېر په ښه شکل ښایم ان شاء الله چې دا غضروفونه چې دي یو خو د غضارف حیالین ده چې دا د خپله په نورو دریو بخښو تقسیمیږي چې د تایراید کارتلیج په نامه چې هغه ټنۍ غضروف دی موږ د خپله حنجرې ده بل څه دا کریکویډ کارتلیج داسې ده او بل څه دا ارټینویډ کارتلیج ده ارټینویډ کارتلیج د دوه دانې اوسېږي چې دوه دانې ارټینویډ سو یو کریکویډ سو یا تایرویډ موږ دلته څلور غضروفه قرار لري حیالین کارتلیج کې یا خپله د حیالین غضروف کې څلور دي یو تایراید کارتلیج ده کریکویډ کارتلیج ده ارټینویډ کارتلیج ده او بل چې موږ ویل خپل انداز موږ غضارف چې حنجرې کې غضروفو څخه جوړ شوی داسې دا دوه ډوله یو خو حیالین غضروف او بل څه الاستیکي غضروف ته چې الاستیکي غضروف کې زموږ شی ده خپله اپیګلوټس چې دا څکله موږ لومړی زموږ شاګان لار څه کوي باندې چې تر څو هوا هغه کې دننه شي هغوی د هغه نه مګو کوي تاسو دلته ګورئ دغه شین رنګ چې دا قسمت لپاره چې ګورئ د اپیګلوټس په نامه ده او دغسې دا هایویډ بون ده زموږ او هایویډ کارتلیج ده او دا لاندې چې تاسو ګورئ دغه قسمت تایراید کارتلیج ده زموږ دا قسمت څه ده کریکویډ کارتلیج ده او یعنې دلته خپل په ترتیب څه کېږي تقسیم شوي دي دغه څه ده تایراید کارتلیج داسې موږ ویل غټترین کارتلیج دا ده بیا لاندې حصه څه ده دا کریکویډ کارتلیج زموږ ده او موږ چې ویلي اډمز اپس ده که نه کله چې ښځه سړی یعنې خپل بلوغ سن ته ورسېږي دغه قسمت د سړیانو بعض چې ګوري داسونه کې یو هغه په شان راوتی هغه ته موږ چې اډمز اپ وایو دغه حصه چې ګورئ اډمز اپس په نامه څه کېږي یادېږي هم حسن الحديث خود يعني هنجركز یا لارنکس ما که از گفتیم که در قدام ما در جلوی گردن ما تقریبا در فقره سی تا 36 چیز قرار داره و قسمتی که زن و مرد به بلوغ میرسه در مردا که یک اما قسمت در مردا که بزرگتر میشه یعنی یک برآمدگی جلویی گردن رو تشکیل میده که ما رو به نام آدمز حبس چی میکنیم یاد میکنیم و ساختمانش اگر ما ببینیم که از غضارف چی شده ساخته شده یعنی حنجره از چند غضروف اصلی ساخته شده است که توسط لیگامین و غشاها به هم وصل میشه که همین غضارف که بدون نواس یک حیالین کارتلیج است یا غضارف حیالین است که این غضارف حیالینی باید به سه باشه تایروید کارتلیج است که اینجا شما میبینید که بزرگترین خود غضروف حنجره ما میباشد که کویت است که پایینش است و اریتنوید کارتلیج است که دو عدد میباشد و دیگه که الاستیکی کارتلیج ما که است یکی از اپیگلوتس ما که است که هنگامی که ما چیز میخوریم و تنفسی ما رو چی میکنه مزید میکنه تا از دو قسمت جلوگیری کنه وظایف حنجره ما که از خود تولید صدا به خاطر که ترخیص صوتی در اونجا قرار دارد و هنگام عبور سبب تولید صدا میشه و محافظت از راه تنفسی ماست توسط اپیگلوتس که گفتیم که موانع عبور غذا میشه و مسیر عبور هوا چی است همین قسمت میباشد ګرانې زده کوونکو موږ خپله ویلې چې دا زموږ حنجره یا لارنکس ده خپله زموږ د تنفسي لار نه محافظت کوي خپله د هوا د لارې انتقالېدلو کېږي او خپله هم پروډکشن آف د ساوند کېږي یعنې چې زموږ هوا څه کوي تولیدوي حال محصلین عزیز ما شدن خوانده بودیم اما یک روز از محصلین گفت که به نظر نبودن امروز یک تکرار احسن میکنیم شدن یاد رخیاره که قسمت شما دیدین که ما بینی را خواندیم بلوم خواندیم حنجره را خواندیم حالا چی را شما میکنیم ترخیه یا لارینکس ما را که شما میفهمین همیش شدن ما که از یک لوله انتقال هواست که هوا را از حنجره به خود چی ما انتقال میده به های ما میرساند و موقعیت آن که است در خط وسط است شما در این قسمت ببینین این ما چیز خود حنجره ماست این قسمت ما که است حنجره ماست این تصویر بسیار خوبش داشتم یعنی ما که از حنجره ما میباشد و یکی از در خط وسط گردن ما چیز موقعیت دارد که در قدامش چی موقعیت دارد خود میری یا ایزوفاگوس موقعیت دارد و در خود امی پایینش که است در سطح فقره سوم صدری که است بدوش و در قسمت تیفور سیوم چهارم تیفور که است به تو قصبه اساسی راست و چپ چی میشد تقسیم میشد که ری راست ما که است و ری چپ ما چی میشه یعنی امی خود برانچ ما چی میشه یعنی شزن در تیفور ما به راست و چپ به دو برانچ ما چی میشه تقسیم میشه خب که امی هر یکی آن کس با یک دیگه ماچ میشه داخل میشه طرف راست و چپ شزن کس تقریبا 10 تا 12 سانتی متر طول داره و شزن 3 صفحه نشری اصلی ساخته شده است یکی که از لایه خارجی از که به برنامه غضروفی هم یاد میکنیم که به شکل حرف سی دارد و دیگه از لایه عضلانتی است که از نسج منظم ساخته شده است و لایه داخلیش که از محفظ ساخته شده است لایه خارجی یا غضروفی که شامل خود 20 تا 20 حلقه غضروفی هیرانی که حلقه ها به شکل حرف سی بوده و یعنی سی شیپ کارتلیج رینگز است که در خلف
یعنی که مکمل وصل نیست و که وظیفه آن کس باز نگه داشتن مجرای حواس و لایه میانی یا عضله نیش که از نش ملزم است که قسمت خلفی که گفتیم می کارتلیج با حرف سی می باشه، یعنی حرف سی در یک قسمت باید خالی باشه که قسمت خالیش در قسمت خلف میاد. اونجا خود امینش ملزم امیلایی میانیش چیز قرار داره که قسمت خلفی حلقه ها توسط عضله صاف تراکیولیس که تکمیل می شود. یک قسمت نرم است و با میری ایزوفاگوس که در تماس می باشد و اهمیت این لایه که اجازه گشاده شدن میری هنگام بلع غذا است و سیومش که لایه داخلی است که مخاطی می باشد و یکی است با اپیتلیوم استوانه‌ای مشک‌دار که دارای حجرات گابلت سل که مخاط ترشح می کند که وظیفه آن مرطوب سازی هوا و گرفتن گرد و غبار و پاکسازی هوا می باشد که به کمک مژه‌ها می شود و گفتیم که خود میشازن ما کس یا نرف سپلای ازی که است توسط عصب سمپاتیک و پاراسمپاتیک صورت میگیره که پاراسمپاتیک از عصب واگوس و عصب سمپاتیک که از عضلات سمپاتیک گردنی یا سرویکال چی میکنه منشأ میگیره و وظایف خودش از گفتیم که می مجرای تنفسی ما یا ترخیه ما چی میکنه باز نگه میکند، یعنی و همچنان امی غضروف های شازن که باعث میشد که شازن همیشه باز بماند و بسته نشود و پاکسازی مجرای حواس که یعنی حرکت منظم دارد و هماهنگ موجودها که در غذای مخاطی سبب انتقال گرد و غبار و ترشحات به طرف بالا می شود و عکس العمل سرفاس یا کاف رفلکس است که وقتی که یک چیزی جسم اجنبی خارجی به داخل میشه توسط کاف رفلکس چی میکند دوباره خارج میکند و همچنان آماده سازی حواس یعنی که مرطوب سازی حواس و گرم کردن حواس که هوا را چی میکنه مرطوب میکنه گرم میکنه فیلتر میکنه قبل از اینکه به ریحات شود داخل شود. ګرانې زده کوونکو، موږ دلته خپله د سږو د تراخیا په باره کې وویلې چې تراخیا څه ده، زموږ د خط وسط بدن کې قرار لري او په مخه کې چې دا خپله میري یا ایزوفاګوس زموږ قرار لري او ټیفون کې چې دا په دوو شعبو نور تقسیمیږي چې د برانش په نامه یادو چې راسته او چپه سږو ته زموږ څه کوي چې خپله همدغه تراخیا زموږ چې ده 10 نه تر 12 سانتي متره طول لري او له دریو نسجي صفحو څخه جوړ شوی چې خارجي صفحه یې غضروفي ده او منځنۍ صفحه چې ده عضلاني ده چې له منظم نسج څخه جوړ شوی او دننه یې څه ده مخاط څه کوي تولیدوي چې خارجي صفحه موږ ویلې ستر يعني تقريبا شل حلقې غضروفي هالنين لري چې د سي انګلیسي حروف څه ده هغه شیپ ده یا شکل ده، یعنی سي شیپ کارتلیج په شکل لري چې شاتنۍ حصه څه ده وازه ده او خپله منځنۍ حصه موږ ویلې چې له منظم عضلاني حصو څخه جوړه شوې ده چې همدا شاتنۍ حصه د تراخیالس عضلې په واسطه چې شوی بند شوی ده او دا څه موږ میري ته اجازه ورکوي کله چې یو مړی یو شی څه خوري چې دا ساحه ځان آزاد غټ کړي او تېر شي او دننۍ حصه چې دننۍ حصه چې موږ ویلې دا څه کوي مخاط تولیدوي او په دې کې څه دي خپله ویښتو په شان یا موشک چې ورته وایو د ګابلټ سل حجراتو نه څخه جوړ شوی چې مخاط څه کوي ترشح کوي چې دا زموږ هوا څه کوي مرطوبوي د اندې موژکو په ذریعه څه کوي پاکوي او که چېرته داسې د خپله د عصب سمپاتیک چې وګوس عصب ده او پاراسمپاتیک چې خپله زموږ د غاړې یا سرویکس نه یې منشأ اخیستې ده منتسب کېږي. وظایف موږ ویلي چې زموږ خپله دا تراخیا واز ساتي، هغه پاکوي، هوا مرطوبوي، فلټروي او دلته چې کله یو جسم اجنبي خاوره موره راشي د کاف رفلکس په دې څه کوي باسي. دلته موږ ویلي چې همدغه ویښتو په شان چې موژکونه دي دا څه کوي زموږ هوا پاکوي او خپله مخاط څه کوي مرطوبوي. حالی مثل از قسمت خود ریه ها یا لنگس میخوانیم که شما میفهمیم که ریه های ما یا لنگس ما که است اعضای اصلی سیستم تنفسی ما می باشد و از هوا که است رد میکند، یعنی طریق بینی که میگیریم و تبادله غذا در اونجا چی میشه صورت میگیره که خود ریه های ما دو عدد است، طرف راست و طرف چپ یکی می باشد که طرف راست و یکی هم طرف چپ است شکلش چه رقم است مخروطی شکل است که یک ذروه یا یک قاعده دارد که قسمت بالا این قسمت که میبینید یا به نام خود اپکس یاد میکنیم و یک قسمت پایینیش به نام چی یاد میکنیم خود بیس چی میکنیم یاد میکنیم و همچنین این ریه راست ما که است سیفوس داره شما میبینید سیفوس یک قسمت فوس بالایی، وسطی، میدک و اینفیریور پایینی ما میباشد که دو فشار داره، دو شکاف داره و ریه چپ ما که است دو فشار داره، یک علوی یکی سفلی، سوپریور و اینفیریور که یک شکاف داره و قسمت زیرویش که است یا اپکس قسمت بالایی را میگم شما میبینید به شکل مدور است، تقریبا 2.5 سانتی متر دورتر است تلقو و موجه استوان کلاریکال خوانده باشین از او بالاتر است و همچنان قاعدهش که است مقرر نصف الحلالی می باشد که همچنان در بالای سطح علوی حجاب حاجز قاعده، یعنی زیر از اینکه دیافراگم یا حجاب حاجز چی می باشد موقعیت دارد و فاصله بین هر دو که است این قسمت که فاصله می بینید این به نام منصرف یا مدیاسیون چی میکنیم یاد میکنیم. ګرانې زده کوونکو موږ ویلي چې خپله زموږ سږي د زموږ تنفسي سیستم اصلي حذو څخه راځي چې دوه دانې دي، یو راسته طرف یو چپه طرف چې بره حصه چې تاسو ګورئ دا د اپکس په نامه لاندې د قاعدې په نامه یادو مخروطي شکل لري او راسته طرف چې زموږ کومه
سږی وجود لري دا څه ده په درې لوبو تقسیم کېږي superior middle او inferior ده او 2 فشاره لري او همچنان چپ چې ده زموږ په 2 لوب superior inferior او 2 فشار لري او موږ ویلې سباره زموږ سږو اندازه موږ سږي څه دي تقریبا 2.5 سانتي متره زموږ د کلاویکل هډوکي نه څه دي جګ اوسېږي او د دوو څوکو په منځ کې چې کومه فاصله ده همدې فاصله ته موږ منصرف یا میډیاستون په نامه څه کوو یادوي او اندازه موږ سږي څه دي د یو خپله پوښ لري چې هغه ته موږ څه وایو پلورل یا پلورل طبقې پلور په نامه یادوو جداري دا یو حشوي په نامه وي بیا همدغه زموږ سږي کې چې وویلې تراخیه په ټي 4 قسمت کې څه ده زموږ خپله برانچ ده یعنې په دوه راسته او چپه طرف څه کېږي تقسیمېږي چې راسته او چپه بیا هغه هر یو خپل فنکشنل لري چې دلته موږ ویلې زموږ خپله د چپه او راسته په منځ کې چې فرق ده زموږ چپه سږی څه ده وړوکی ده او عریض ده او خارجي اجسام څه ده دې کې ډېر نه کېږي او زموږ راسته طرف ته څه ده تقریبا دا چپه څه زموږ ده یعنې موږ ویلې اوږده او باریک ده او دا څه ده 15 سانتي متره څه لري طول لري او زموږ راسته طرف څه ده موږ ویل دا 2.5 سانتي متره طول لري یعنې چپه طرف ته چې کوم برانچ تللی هغه د راسته طرف نه نسبت څه ده غټ ده په کومه فقرې کې ټي 4 کې څه کېږي دا په دوه اصلي راستو چپ باندې تقسیمېږي چې بیا دا پرایمري موږ ویلې که یاد کړئ د حصې کې تاسو ګورئ چې د حوالینې ګوري دا څه ده مثلا ګورو چې راسته طرف ته ده که چپه نو دا زموږ چپه طرف ته ده مین برانچ ورته څوک وایي څوک پرایمري برانچ په نامه یادوي چې دا پرایمري برانچ ګوري بیا دغه حصې کې چې بیا حلقه راوهلې ده دلته بیا په بل برانچ باندې تقسیمېږي چې دې ته موږ سیکنډري برانچ وایو بیا زموږ سیکنډري برانچ دا درېیمه حلقه چې ګوري دې ته موږ څه وایو خپله ترشري برانچ په نامه یادوو ترشري برانچ د خپل برانچیول او دا برانچیول چې ګوري دلته دغه اخرنۍ حصه د ټرمینل په نامه یادوو او دې کې چې دا پخوانو په شکل ګوري دې ته الویول چې وایي دلته دا بدله د ګازانو څه کېږي سرته رسېږي مثلا ندش ما می‌بینیم که در حسی در فقره تیفول ما که است امی شدن ما به طول راست و چپ چی میشه تقسیم میشه که یکی است ما گفتیم که امی قصبه چپ که است و راست نظر به یک دیگهش می‌بینیم که قصبه راست ما که است حدود 2.5 سانتی متر طول دارد و قصبه چپ ما که است طولانی و باریکتر و مایل است و 5 سانتی متر طول دارد و همچنان که دو قصبه که است که برای راست و چپ تقسیم میشه اولین دفعه که تقسیم در تیفور از شزن فاصله میگیره یکی از ایره به نام چی یاد میکنیم چون ما در تصویر هم میبینیم که طرف چپ ما که است باریک است و طرف راست ما که است ضخیم است طرف چپ ما طویل است و طرف راست ما که است کوتاه است و در خود می اصلا خارجی که است چی میشه بیشتر واردش میشه و همچنان می‌بینید در اینجا که همین حلقه را که شما می‌بینید اول حلقه را که در داده این مین برانچ یا پرایمری برانچ میگیم حلقه دوم که می‌بینید باز همین یک برانچ که باز با دو برانچ یا چند برانچ دیگه تقسیم میشه که با سکندری میگیم سکندری که می‌بینید باز با برانچ دیگه تقسیم شده که به نام ترشری برانچ یاد می‌کنیم ترشری برانچ می‌بینید که با ترمینال برانچ که حلوی مثل صفحه هوایی میباشد که سبب تبادله گازات در اونجا چه میشه صورت میگیره یعنی وقتی که ما می هوا رو میگیریم مثلا بینی و چی میشه تصفیه میشه مرطوب میشه پاک میشه و با هوایی که یعنی به داخل استخر ما میشود معمولا چی میباشد پاک میباشد و در قسمت که از خود ما در سه مرحله تنفسی یعنی میباشد که یعنی که تنفس و تهویه دوی کس یعنی امی که حرکت هوا در داخل و خارج از ریه ها میباشد و تبادل گازات که از دو مرحله صورت میگیرد یکی در داخل ریه ها و در اسناخ یعنی internal respiratory ما خواندیم و سیکل تنفس ما که یعنی سیکل اف breathing سه مرحله تنفس موجود میباشد یک inspiration شهق expiration زفیر و وقفه اگر سوال بردم که سیکل اف چند مرحله دارد شهق زفیر وقفه و خود تعداد تنفس در یک دقیقه نرمال تر می باشد از 12 تا 20 می باشد ګرانې زده کوونکو موږ ویلې چې خپله زموږ دغه د سیکل اف د برت یا د تنفس سیکل چې ده درې مرحلې لري یو څه ده شهق ده بل څه ده زفیر ده بل څه ده وقفه اوسیږي و خود همین شهق و زفیر رو انشالله که میفهمین شهق یا اینسپایریشن که است که هوا که داخلی رها می شود عضلات بین‌العضوی خارجی و حجاب حاجز منقبض می شود و قفسه صدر بطن به طرف بیرون و بالا وسط پیدا می کند و حجاب حاجز که است به طرف پایین حرکت می کند و هوا از بیرون به داخل رها می شود تا فشار با اتمسفر مساوی شود و شهق عمل فعال است با انرژی هم ضرورت نیست و زفیر که است که هوا از ریه ها که است به خارج می شود و عضلات بین‌العضوی خارجی و حجاب حاجز وقت می کند استراحت می کند و قفس صدر کس به طرف داخل و پایین برمیگردد یعنی ریه ها به حالت اول خود میشه دوباره برمیگردد و فشار داخل ریه ها بلند می شود و وقفه را میفهمید که بعد از آن یک وقفه یا سکل چی می باشد موجود می باشد
خب مسئولین عزیز، شما میبینید یک قسمت بینی ماست. این استخوان که ما براتون گفتیم یک چیز خود استخوان نزل بون ماست، یک استخوان مگزیلای ماست. در این قسمت بالا، در این قسمت ما که است، همین استخوان فرانتال ما موقعیت داره که این قسمتی که استخوان داخل میبینین برای صرف این استخوان ورمل ماست. وقتی که شما اینی که سوراخ منتیور است، یعنی همین منافذ قدامی ما است، این که است رقمی هوا که شما میگیرین میایه به خلف. هوا آمد از طریق بینی و در این خلف این قسمت ما که است خود می کویتی نزل است. با این قسمت فارنکس ما می باشد. در این قسمت هم که شما میبینید چی ماست، حنجره ماست، لارنکس ما در حنجره خواندیم که از وظایف ساخته شده. یکی از تایروید کارتلیج ماست که بزرگترین غضروف ما می باشد و یکی از خود امو ممبران ما می باشد و این قسمت که است این به نام کریکو تایروید لیگامنت میکنیم و این قسمت که است کریکو کارتلیج ما می باشد. شما میبینید وقتی که هوا از این طریق چی میشه داخل میشه و این خود اینی که ما میبینید این خود تایرات ما میباشد. ما گفتیم در خود خلف چی ما که است شزر انیما یا چی ما چی است میریس، این رنگ سبز که میبینید. بعد از حنجره ما چی است خود ترخیه ماست. میبینید این قسمت با رنگ سبز که میبینید این ترخیه ما میباشد. این قسمت این چیز اضافی شه بوسو شما کما که راحت ببینید. میبینید مثلا عزیز این چیه شزن ماست. شزن میبینید این به قسمت ترخیه ماسی که است باز در تیفور که است بدل یک یعنی دوش برانش ما راست و چپ میشه تقسیم میشه. رنگ سبز که میبینید این طرف پرایمری برانش یا خود مین برانش ما میگیم طرف چپ ماست. باز این مین برانش ما اگه ما همین رو کنیم که راحت ببینیم این قسمت ما چی شد مین برانچ ما شد. یکی باز تقسیم میشه به شعبه بعدی را به نام سکندری برانچ میکنیم تقسیم میکنیم سکندری به ترشری همون تو به ترتیب چی میشه تقسیم میشه. ما گفتیم که خود امی طرف راست ما کس پس لوب این سوپیریر لوبش است این انفیریر لوبش است میدل لوبش است و این هم کس انفیریر لوب است. و بین از اینکه میبینید دو تا فشار یا دو تا خط چی است موقعیت داره. بیان إذا كانوا كنت دلته ګوري دلته زموږ پازه ده د پاسه طریق نه زموږ هوا څه کړله واغسته چې هوا مو واغسته دلته له بلهم له هغه ساحې نه راځي چې کوم څه ته زموږ شذاعت هغه ته لارنکس ته چې دغه ګوري د سي شکل حروف په غضروف لري دا د څه په نام یادېږي زموږ تراخیه نه چې دغه ټي 4 کې تقسیمېږي دي ته موږ څه وایو رایټ پرایمري برانش بیا د پرایمري برانش ده ویت د سیکنډري برانش په حصو کې تقسیمېږي.